چی خاڑو بیگی مبادن کی پری روحونا دیر خدمات کوي ادارة التعلیم و تربیه دیر خدمات کوي زکد توحید بغدای سمسورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو ورونو یقینا چې د ډېرې خوشحالۍ او لوی تسلی خبره دا ده چې په دې پرفتن دور کې چې انسانان د خواهشاتو شکار د کفارو د قسم قسم دسیسو شکار خلق د دنیا قسم قسم زیب و زینت شکار کړي په داسې پرفتن دور کې الله رب العالمین داسې خلق پیدا کړي چې هغوی خپل زندگی د الله رب العالمین د کتاب د خدمت د پاره وقف کړي ده او د هغه عظیم سوچ او فکر د پاره د دوی زندگی تیریږي د کومو د پاره چې انبیاء علیهم الصلاة والسلام خپل زندگی وقف کړي وا
د انبیاء علیهم السلام د زندگی هدف هم داو چې خپل مال او خپل جان خرج کول او الله رب العالمین وحی د الله بندگانو ته رسول. داسې قوم چې الله رب العالمین هغوی د دین د خدمت دپاره استعمال کی، دا دوی ته د رب کائنات د طرف نه خوشخبری ده چې ستاسو رب ستاسو سره مینه کوي. دا زمونږ د ذهن خبره نه ده بلکې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد دی. هغه فرمایي ان الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من احبه فمن اعطاه الدين فقد احبه. الله دنیا هغه چاته ورکوي چې د الله ورسره مینه او هغه چاته ورکوي چې د الله دشمنان دي. بلکې قرآن کې الله فرمایي چې کدا وجه نه وي چې بیا به ټول خلق د دنیا د زیب و زینت د وجنا کفر تمایل شي نو خامخا هغه خلق چې د الله دشمنی ته بڑے والی، هغه خلق چې د الله په دشمنی کې مشغول وي، هغه ته به موږ بے حده دنیا ورکړې وي او د دنیا زیب و زینت به مو هغه ته ورکړې وي. لیکن ولا يعطي الدين الا من احبه. الله رب العالمین د دین د شعبې دپاره نه استعمالوي، دین نه ورکوي، د دین د جپاره جد و جهد کې نه انتخابوي مگر هغه قوم چې هغې سره د الله مینه وي، کم قوم چې الله د قرآن د خدمت دپاره استعمال کی، دوی ته امید دی چې الله رب العالمین به دوی سره مینه او محبت کوي. دا د الله محبوب قوم دی چې الله د خپل خدمت دپاره، الله د خپل کتاب د خدمت دپاره استعمال کړی دی. یقینی ورونو د الله رب العالمین کلام چې د دې لپاره قبل هیڅ یو عظمت او شرف نه وي هم دا کافي ده کنه چې د رب کائنات کلام دی. الہ العالمین تا د تقرب او د نزدېکت بهترین وسیله ده، لکه څرنګه چې حدیث صحیح کې راځي چې الہ الکائنات فرمایي چې ولن يتقرب الی عبدی بمثل ما خرج عني. هیڅ یو بنده په هیڅ یو څیز باندې ماته دومره تقرب نه حاصلوي کوم چې هغه کلام باندې الله ته تقرب راځي، کوم کلام چې الله فرمایلی دی، الله ویلی دی. دنیا کې د دنیا د یو حکمران د تقرب یو وسیله خلق څومره د هغې لپاره جد و جهد کوي، څومره کوشش کوي چې دغې وسیلې ته ورسېږم او زه د دغې د دنیا ناقص او نیمګړي حکمران ته تقرب حاصل کم. د رب کائنات په کلام باندې الله رب العالمین ته تقرب او نزدېکت راځي او دغه انسان د الله په خصوصي بندگانو کې داخلېږي. د کوم په باره کې چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی اہل القرآن هم اہل اللہ و خاصته. د قرآن والا اغا خلق دی چی اغا دا اللہ رب العالمین خصوصی بندگان او دا اللہ دا رحمت خصوصی مستحقین او دا اللہ خواص بندگان. زما دا اسلام قدر منو عزت مند ورڑو کم یو انسان چی دا قرآن کریم مجلس دائر کی دی دا پار خلق را جمع کی او دا اللہ دا کلام درس و تدریس کئی، دی قوم تا سلور لوی لوی اعزازونه ورکولی شي چې هر یو اعزاز د الله په وړاندې باندې د دې ټولې دنیا نه بهتره دی. حدیث کې راځي محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونه فیما بینهم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم الله فی من عنده. یو قوم د قوموننا د الله رب العالمین د کوروننا یو کور کې نرا جمع کیږي چې هغوی د الله رب العالمین کلام لولي، د الله کلام خپل مابین کې درس کوي، مگر دوی ته څلور اعزاز ورکولی شي چې هر یو اعزاز د دې ټولې دنیا نه بهتر دی. اولین اعزاز د انسانانو فکر او سوچ دا دی چې زما زندگی د سکون او اطمینان شي، زما د زندگی نه پریشانی لري شي، خفګان لري
لري شي غمونه لري شي کړهونه او مصیبتونه لري شي سکون او اطمینان راحت کی زندگی شي زما دې دپاره قسمه قسم وسایل استعمالوي څوک د سکون زندگی د دنیا په مال او دولت کې ګڼي د مال د جمع کولو دپاره ټول کوششونه خرچ کوي څوک د سکون او اطمینان زندگی په کرسۍ کې ګوري د هغې دپاره نهایت زیات جدوجهد کوي چې اعلی کرسۍ وګټي څوک په نورو اسبابو کې لیکن الهي د سکون نسخه چې ده هغه قرآن کریم دی الله رب العالمین د طرف نه هغه انسانانو باندې سکون او اطمینان نازلیږي کم قوم چې د الله د کتاب دپاره راجمع شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا نزلت علیهم السکینه مقابل کې کم قوم چې د قرآن کریم نه اعراض وکړي که د دنیا زیب و زینت حاصل کړي د دنیا مال و دولت حاصل کړي د دنیا شرافتونه و اعزازونه حاصل کړي سکون او اطمینان پسې بړوند وي دا زمونږ او ستاسو د ذهن خبره نه ده بلکې دا د رب کائنات وینا ده هغه فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إله العالمين فرمائي كم قوم دا الله دا ذكرنا چاگا قرآن دا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون د قرآن نه اعراض وکي دا به د سکون او اطمینان زندگی ویني د دې زندگی به نهایت زیاته تنګي قیامت کې به دا انسان ړوند را پاسېږي دا به رب کائنات د درخواست وکړي چې الله زه خو دنیا کې بنا ومه ولې ړوند را پاسېدلم الله به جواب ورکړي چې کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسا نن دنیا کې پریشانی ده خفګان دی غمونه او کړاوونه دي د دنیا زیب و زینت د خلکو پوره دی لیکن سکون نشته ولې سکون د پاره الهي نازل شوی نسخه خلک نه استعمالوي هغې نه اعراض دی نو ځکه دا بدترین اثر منځته راغلی دی چې فإن له معیشة ضنکا دویم دغه قوم باندې د الله د طرف نه رحمت نازلیږي وغشیتهم الرحمه د الله د رحمت مستحقین دي دغه خلک کوم چې د قرآن د درس و تدریس دپاره راجمع شوي دي که دنیادار خلکو مجالس د دنیا د وزیرانو گورنرانو د دنیا د بادشاهانو سره دي الله قرآن والاو د پاره یو ملګري مقرر کړي دي چې دنیا د هغې ملګرو د ملګرتوب حاصلولو نه عاجز ده هغه ملائکة الکرام د رب العالمین ملائکو سره د دوی مجلس دی النبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وحفتهم الملائکه ملائکې د دوی نه ګیر چاپیر کینی او ملائکې د دوی مجلس ته حاضري ورکوي بلکې حدیث کې راځي ان لله عز وجل ملائکة سیاحین یبتغون مجالس الذکر د الله رب العالمین ګرځېدونکې ملائکې دي په مخ د ځمکه باندې د الله د کتاب او د الله د حمد و ثنا او د ذکر مجالس لټوي چې یو ځای کې پیدا کړي نورو ملګرو ته آواز وکړي هلموا الی بغیتکم سلورم اعزاز داده که د دنیا وزیران حکمرانان گورنرانو تذکره د دنیا په میډیا باندې کېږي اخبارات او مجلاتو کې د هغې نوم راځي اله العالمین د دغه انسان چې د قرآن دپاره زندگی ورکړې ده دنیا کې خلکو باندې پټ دی د دنیا زیب و زینت ورته حاصل نه دی د دې تذکره الله رب العالمین په ملای اعلی د ملائکو کې کوي وذکرهم الله فی من عنده د دین اسلام قدرمن او عزتمند ورړو نهایت زیات فرفتن دور دی چې د هغې قول مصداق ښکاره شوی لکه څرنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستکون فتن کقطع اللیل المظلم داسې فتنې به راشي لکه د تورتم شپې چپې لکه یصبح الرجل فیها مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا سحر به سړی مسلمان بیګانه به سړی کافر وي بیګانه به مسلمان سحر لبا کافر شوی روایت د حذیفه رضی الله تعالی عنه کې چې امام الترمذی رحمه الله راوړی دی په هغې کې ورسره دا دی قلتو فما المخرج منها یا رسول الله د ټولو فتنو نه د علاج او د وتلو سبب څه شی دی هغه وفرمایي کتاب الله فیه نبأ من قبلکم
وخبر من بعدكم وفصل ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. دا الله کتاب دا ټولو فتنو نه د نجات سبب دی. دی روایت کې د سند پر لحاظ سره لږ کلام دی لیکن قرآن تایید کوي چې لتخرج الناس من الظلمات الى النور. قرآن کریم د نزول هدف هم دا دی چې دې دپاره چې خلق وباسي د ټولو تورتمونو نه رڼاګانو ته. زما د اسلام قدرمنو عزتمندو ورونو د الله رب العالمین چې کله آدم علیه السلام دنیا ته رالیږه هغه وخت کې آدم علیه السلام ته ویلي چې ای آدم علیه السلام که تا ته زما د طرف نه وحی راله چا چې د دې وحی تابعداري وکړه دغه انسان دپاره به دوه اعزازی. یو دا انسان به دنیا کې د ګمراهۍ نه محفوظ وي، دویم دا انسان به په آخرت کې د بدبختۍ نه محفوظ وي. الله فرمایي چې فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما د دې آیت نه استنباط کې فرمایي وي تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه الله يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. د الله د طرف نه ذمہ واری ده هغه انسان ته کوم انسان چې قرآن ولولي او بیا د قرآن په احکاماتو باندې عمل وکړي دا دنیا کې د ګمراهۍ نه محفوظ، دا په آخرت کې د بدبختۍ نه محفوظ. زما د اسلام قدرمنو عزتمندو ورونو کم قوم چې د الله کلام له غاړه ورکړي د الله د کلام مرکز په خپل ځمکه کلی علاقه کې قایم کړي هغه مکان لا هغه قوم لا الله اعزاز او شرف ورکړی دی. تاسو وګورئ چې مدینة الطیبه مخکې د قرآن کریم د راتللو نه مدینة الطیبه ارض الوباء والبلاء باندې یادېدله. دا د بیماریو ځمکه د تبو ځمکه وه. صحابه کرام هم چې راله دلته ورباندې تبه راتلله. بلال رضی الله تعالی عنه به د خپل وطن په ارمان کې شعرونه ویله الا لیت شعری هل ابیتن لیلة بواد وحوله ازخر وجلیل وهل اردا یوما میاه مجنة وهل یبدو لی شامة وطفیل. لیکن کله چې یو چند نوجوانان د انصارو لرال او قرآن کریم له غاړه ورکړه قرآن کریم له په خپل وطن کې ځای ورکړو. مصعب ابن عمیر د قرآن قاری راوستو او د قرآن مرکز جوړ کړو. الله مدینة الطیبه د جنت د باغچو نه باغچه وګرځوله لکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. زما د کور او زما د منبر تر مابین د جنت د باغچو نه یوه باغچه چیرته ارض البلاء والوباء او چیرتا روضة من ریاض الجنه. دا اعزاز مدینة الطیبه ته ورکړی شو چې نن د هر مؤمن په زړه کې ارمان دی چې مدینه او د مکې ملاقات وکم. په دې وجه باندې چې د هر مؤمن د زړه ارمان دی چې بیت الله او د مسجد نبوي ملاقات وکم. ولی ځکه دا د قرآن کریم دو عظیم مرکزونه الله لکه د نور غونته کې په دنیا کې روښانه کړل. نن هر مؤمن په مینه باندې دې مرکزونو ته ولی ورځي د قرآن مرکز دی. ورونو که موږ او تاسو جدوجهد وکړو د قرآن کریم مراکز قایم کو د الله کلام هغه کلام د الله اعزازونه هغه اعزازونه د الله قوت او طاقت هم هغه دی. هېڅکله به هغه قوم ذلت ونه مومي کوم قوم چې د عزت کلام له غاړه ورکړي. الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. الله رب العالمین په دې قرآن باندې قومونه سر بلنده کوي او کم قوم چې د قرآن خلاف کړی دی هغه ذلیله کوي. نو ورونو پکار دا ده په خپل زندګۍ کې د زندګۍ اهم هدف دا وګرځو چې خپل ژوند به په قرآن او سنت قیمت وکړو. د قرآن او سنت درس و تدریس وکړو. د قرآن او سنت د مرکزونو د قایمولو دپاره به جان او مال خرج کوو. د دې دپاره به قسم قسم کوششونه کوو. موږ ورته محتاج یو. الله او د الله کتاب موږ ته محتاج نه دی بلکې الہ العالمین د ټول قوم ته یو دمکی ورکوي او فرمایي وان تتولوا یستبدل قوم
قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. کتاسو د الله د دین د خدمتنا اعراض وکړو، الله به نور قوم راولي، هغه به ستاسو غونته کې نه یو قوم د الله په کلام باندې کفر وکړو. الله فرمایي فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بکافرین. نورونو که عزت غواړو، که د الله رضا غواړو، که رحمت غواړو، که سکون او اطمینان غواړو، ژوند به د الله د کتاب د پاره خرج کو او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو د پاره د الله کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت هغه انسان لره اعزاز او شرف ورکوي، انسان الله ته رسوي، انسان جنت ته رسوي. نو په کار دا ده چې ژوند کې موږ او تاسو مهم هدف د خپل زندګۍ دا وګرځو چې الله تاسو سره وعده کوي چې ژوند به د قرآن او سنت په خدمت کې تیرو، د قرآن او سنت د مراکزو خدمت، د قرآن او سنت د مراکزو قائمول، د قرآن او سنت د حلقاتو قائمول، او دې دپاره به خپل ژوند وقف کوو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د قرآن او سنت صحیح خدمتګاران جوړ کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. زمون ښکلې اداره زمون ښکلې اداره زمون